الک تا الک سره خو واده نشي کولی، لیکن د یو الک الک پخ دی ای لپاره به طریقه کار دا جوړوي، دا الک پر ځانه جینۍ جوړوي، باقي دا او بیا په کاغذاتو کې جینۍ ثابتېدلی شي، دا الک پر ای سره نکاح کوي، برای راست یې خو څه نشي کولی. په دې طریقه باندې به الک الک ته ودېږي. یو بل بیل اوس پاس کېدو واله دی، او هغه بیل څه شی دی؟ شرم پکار دی دې خلکو لره، شرم. خو کم سړی چې شرم پکې وبه شرمېږي، شرمېدلی به په څه وشرمېږي. بل اوس بیل پاس کېږي، او بیل څه دی؟ بیل دا دی چې قانوني حیثیت هر سړي ته دا ورکېدلی شي چې که څوک د ځانه جینۍ جوړولی شي، که څوک کومه جینۍ د ځانه هلک جوړولی شي، باقي د قانوني حیثیت په هغې ته حاصل وي، باقي د هغې به کارډ بل جاري کېږي چې کوم یو جینۍ هغه ځان هلک جوړول غواړي، هغه به درخواست هلته دایر کوي، او باقي د اپریشن په طریقه باندې هغه ځان هلک جوړولی شي، او د هغه دپاره به کارډ بیا د جینۍ نه هلک ته هغه منتقل کړي، او دغه رنګې الک ته ځان جینۍ هم جوړولی شي. دا یو جوړ اوس دې بیل باندې خبره شروع د قانوني حیثیت دې له ورکول کېږي. جنس پرستي هغې ته یې لاره کولاوئ. زمانو نه غټ غټ سازشونه شروع دي د اسلام خلاف. منګه دا تی په غوږ کې وده یو، ځانه خبر نه یو چې زموږ د اسلام سره کومې لوبې کېږي، او په هغې باندې باقي اوس کار جاري دی. که چېرته د مسلمانانو په هغې باندې ایکشن وانخسته دا قانون به منظورېږي. دومره یو فساد په جوړ شي چې د هغې به څه انتها نه وي. د جنس پرستۍ دپاره لار څنګه کولاویږي؟ الک تا الک سره خو واده نشي کولی، لیکن د یو الک الک پخ دی ای لپاره به طریقه کار دا جوړوي، دا الک پر ځانه جینۍ جوړوي، باقي دا او بیا په کاغذاتو کې جینۍ ثابتېدلی شي، دا الک پر ای سره نکاح کوي، برای راست یې خو څه نشي کولی. په دې طریقه باندې به الک الک ته ودېږي. دغه رنګ یې جینه کوي، یوې جینۍ بله جینۍ خوښه ده، واده خو ممکن نه دی هلته، یوه جینۍ به له ځانه الک جوړوي، د هغه طریقه باندې به بیا ودونه کېږي. دا شی اوس شروع دی. زما وروڼو دا ظالمان د دې نه خبر نه دي، د الله په خلق کې دا خلک ګوتې وایي، دا خو شیطان مخکې نه ویلي وو، دا یې ویلي فلیغیرن خلق الله، دا خلق په د الله پیدایش په بدل کی. الله چې په کوم طریقه ته پیدا کړی د هغې نه بل بهترین طریقه نشته دی. الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، موږ انسان په ښایسته قامت کې پیدا کړی دی. فی ای صورت ما شاء رکبک، کم صورت چې د الله خوښ شوی تاله در کړی ته پکې جوړ کړی، ته اوس د هغه الله خوښ کړی صورت بدلې ظالمه. د جنس پرستۍ دپاره اوس لاره کولاویږي. د دې سازشونو ځان خبر کړئ زما وروڼو. نو موږ وایم کم وژاړو،